علي صاحب ته وایم قومندان صاحب ته وایم چې چا وسپړلي سپین ږیري وغواړئ ملایان وغواړئ پیسې ورکړئ لارې خرڅ ورکړئ ویې لېږئ و دغو خلکو ته چې مخامخ ورته ووایه چې وروره څه شي غواړې راسه له ما سره کښېنه چې ته کوم شی غواړې زه به هغه در سره ومنم په شریعت برابر په قرآن برابر چې امر څه قرآن کوي چې امر حدیث رسول الله مبارک کوي زه هغه در سره منم ته راسه که ته وایې امریکایان نه راځي زموږ کوس دي امریکایان په دې نه ځي چې ته جنګ کوې یو عسکر مړ کوې یو بل مړ کوې یو بل مړ کوې راسه کښېنه ته په جمعوري سره ټول به یو لاس شو بیا به ولاړ شو امریکا هم په ښځه کښېنوم د روس هم په ښځه کښېنوم د جرمن هم په ښځه کښېنوم د هټلر هم په ښځه کښېنوم که بد وایم ورونو تاسې وایئ اشرف غني جانه پیسې ورکړه ملایانو ته ورکړه ملا ښه وساته سپین ږیرو ته یې ورکړه سپین ږیري ښه لارې خرڅ ورکړه بویه ځه چې ولاړ شي آفرین مولوي صاحب ډېرې نیکې خبرې مو کړې ډېره زیاته مننه دا ولې ګل کړه نه دی ګل چالان دی یار یا لګېږي دلته څه شه لګېږي حاجي مولوي صاحب ورونو که بد وایم تاسو ما ته لغږی ووایئ چې بد وایئ حاجی خاردار زنو هست که مراد خب دیگه نمیگم نه جرمنیا رو گفتم مراد تو کسی زنیت خیلی مراد پریمیده چون پیدا لکه پا کنه باسم نورونو دقیقه خبر دی خدای پریاز لاس او که انتفاق او که هم دقیقه کار وکی اول زه سپین ږیری زل مخې تاسې راپسې اشرف غني راکړه خرڅ راکړه زه به د مور کوزۍ بېګا په ډوډۍ اریان یم ته ماته وایه چې ته داسې ټوله زموږ کوس ټوله څه شي ده ټوله په دې نه کېږي صحیح ده بیخي صحیح سبا ځو په خیر سبا حرکت کوو حاجي مولوي صاحب سبا حرکت کوو سبا ځو السلام علیکم